پاکستان څنګه ولې غواړي چې له افغانستان څخه 15مه صوبه جوړه کړي او د کشمیر په شان یې کړي؟ تازه په دې اړه کوم حقیقت ښکاره شو؟ ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل سبسکرایب کړئ. پېښور کې میشت پښتون سیاستوال ډاکټر سید عالم محسود د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته وروستۍ ناامني د نوې لویې لوبې یوه برخه بولي او په وینا یې په دې لوبه کې پاکستان او طالبان د یو بل مخالف دي، بلکې دواړه لوري په دې ښه خبر دي چې اصلي مجرمین چیرته پټ دي او څنګه یې له منځه وړلی شي. نوموړی ادعا کوي چې د دوحې قرارداد پر مهال چې جمهوري دولت له افغان طالبانو سره په سخته جګړه کې ښکېل و، نو پاکستاني استخباراتو یو شمېر پاکستاني طالبان د افغان طالبانو د ملاتړ لپاره افغانستان ته واړول. پاکستاني او افغان طالبان دواړه له یوې سرچینې خړوبېږي. اوس نه پاکستاني طالبان د پوځ مخالف دي او نه پوځ د پاکستاني طالبانو مخالف دی. وروستي مانورونه د افغان وژنې یوه سلسله او بهانه ده. ډاکټر سید عالم محسود آشنا تلویزیون سره مرکه کې وویل پاکستان یوه ډرامه روانه کړې او په دې کې له یو چا بدماش او له یو چا اتل جوړوي. دغه کارونه ځکه کوي چې ثابتول غواړي چې افغانستان باید تل د پاکستان 15مه صوبه وي، محتاج ملک وي او د پاکستاني کشمیر ماډل وي. دویم دلیل دا دی چې په دې پروژه کې جګړو پاکستان ډالرې اخیستې دي. د چین او امریکا جګړې او روانې کشیدګۍ لپاره پاکستان د پښتنو له سیمې بل ښه ځای نشي انتخابولی. دغه ادعا داسې مهال کیږي چې په خوست او پکتیکا کې تر بریدونو وړاندې د کابل او کندهار طالب مسؤلین له پاکستاني مسؤلینو سره په تماس کې وو او لیکونه، تلیفونونه او پیغامونه یې سره تبادله کړل. بلخوا د خوست ولایت پخوانی والي محمد حلیم فدایي د پاکستان له لورې پر پکتیکا، کونړ او خوست ولایتونو هوایي بریدونو ته په اشارې سره وایي چې دا بریدونه د طالب له همکارۍ پرته هیڅ امکان نه لري. ښاغلي فدایي د دغه بریدونو د غندنې ترڅنګ ویلي د ملي مشروعیت په نشتون او د نړیوال انزوا حالت کې حاکمه ډلګۍ د دې توان او حق نه لري چې نړیوالو فورمونو کې خپل غږ پورته کړي. هغه په خپل ایکس اکاونټ لیکلي د عصري علومو مخالفت هم دا پایله لري چې د داسې بریدونو په وړاندې به یوازې د تمسا اوښکې تویوي. نوموړي یادونه کړې ده چې که طالبان غږ هم پورته کړي کوم وزن نه لري ځکه چې د دوی یو غیر مسؤل او د اقتدار غاصب حاکمیت دی.